علیکم. د صحت خیریه بنسټ ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ښه او خوشحاله اوسئ. ډېر خوښ یم چې نن د هغې مورکۍ لاسنیوي دپاره زما چې تېره ویډیو کې ژړل، نو ملتیا مو وکئ چې تر څو د هغې علاج نه خاطر یو څه دواګانې به ځان سره یوسو، تر څنګ یې نورې اړمنې کورنۍ هم دي که مو وسه ورته وه هغې ته هم ځان ښکاره کوو او له تاسو سره شریکوو. تر هغې زموږ ملتیا وکئ. بنسټ ګرانو لیدونکو خوښ او خوشحاله اوسئ. هغه مور بیبي چې تاسو ولیدله په کوم حال کې چې وه، د هغې ژړا دا زموږ او ستاسو انساني دنده ده، زموږ او ستاسو وجیبه ده چې د دغسو میندو لاسنیوی وکړو، د هغې پوښتنه وکړو. مخکې لکه څنګه چې د هغې مونږ یادواري وکړو چې قلبي تکلیف لري، البته شکرې ناروغي هم لري چې فلج نیولې ده. کور ته ورغلو په کور کې نه وه، راغلو دلته راغلی ده، جړلې وی، زړه یې تنګ و، لور کره یې راغلی ده. اوس راغلي وو چې دغه مورکۍ له دې ځای نه ځان سره راواخلو. موږ ورته دوا راوړې چې تر څو هغه دوا ورته تطبیق کړو او دغه مورجانې په خپل لاس وقبول کړو. ملتیا مو وکړئ چې لاړ شو. موري ته آیینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري تا رانه مینه راکړه تا مې روزنۍ مهربانې مورکۍ تا مې هر ناز روزنۍ دا ستا رضا غواړمه ته دې رضا رب دې تا ښه لري مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري تا آیینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري تا رانه مینه راکړه تا مې احساس روزنۍ شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري تا آیینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ستا رضا غواړمه ته